بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د امام بخاری رحمه الله په دغه مشهور کتاب کې چې هغه مشهور دی په صحیح بخاری باندې، دغه مبارک کتاب نه موږ د کتاب الرقاق په باره کې خبره کوله. امام بخاری په هغې کې یو کتاب راوړی چې هغې له عنوان ورکړی کتاب الرقاق. دا کتاب په بیان د هغه خبرو کې دی چې زړه ورسره نرمیږي. دا معنی د کتاب الرقاق، هغه خبرې چې په هغې سره زړه نرمیږي او چې کله هم زړه نرم شي نو بیا یې توجه د الله طرف ته پیدا شي. د چا چې زړه نرمي نو دی د الله نه ډېر لرې نه ځي او د الله د دین نه غافله کېږي نه. د چا چې زړه نرمي په ده باندې قرآن اثر کوي، په ده باندې حدیث اثر کوي او په ده باندې وعظ او نصیحت اثر کوي. نو دا درس دا منګه کوم دې دپاره چې دا زړونه زموږ نرم شي او د الله یره پکې پیدا شي، د الله نه یره او د الله قدر او د الله تعظیم کول. د دې دپاره موږ دا خبرې بیانوو. نو د هغې په وضاحت کې 11 درسونه شیو او دا په هغه مبارکه سلسله کې 12م درس دی. په اخرني درس کې موږ یو باب وضاحت کړو، باب الصبر عن محارم الله. صبر کول، د څه نه ځان صبرول؟ د ګناهونو نه، د هغه څه نه ځان صبرول چې الله حرام کړي دي. د دې خبرې پوره وضاحت په خپل ځای کې شوی چې د دې څه معنی د ځان صبرول د هغه څه نه چې الله حرام کړي دي، او د صبر باقي اقسام هغه هم بیان شوي او دا خبره هم بیان شوې وه چې د دې خبرې څه تعلق دی د زړه د نرمېدو سره. د دې خبرې وضاحت هم شوی. نن به یو نوی باب شروع کوو چې هغه امام بخاری رحمه الله راوړی دی. باب ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. دا باب یې راوړی دی او عنوان یې ولم دقه آیت ګرځولی دی. دا آیت په سورة الطلاق کې دی. الله وی ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. چا چې ځان وسپارو په الله باندې نو الله د ده دپاره کافي دی او الله د ده دپاره پوره شو. مطلب دا شو چې امام بخاری رحمه الله په دې باب کې د توکل مسله بیانوي. ځان سپارل الله ته، خپل کارونه سپارل الله ته. د توکل په باره کې به خبره کېږي. د توکل په باره کې زما ځان له درسونه هم شتي چې یعنې خاص په دې موضوع باندې به کې صرف خبره شوي نو هغه م اورېدی شي د فایدې دپاره. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. الله به د ده دپاره پوره شي. به امام بخاري د یو مشهور تابعي قول راوړی دی، الربیع ابن خثیم رحمه الله، وی هغه وی چې من کل ما ضاق علی الناس. څه مطلب دی چې الله به د ده دپاره پوره شي او الله به د ده دپاره کافي شي. وی په هر هغه څه کې به الله د ده دپاره کافي شي
کوم څه چې په خلکو باندې تنګ شوي دي یعنی هر مصیبت کې به الله د لپاره کافي شي په هر سخت کې به الله د لپاره پوره شي په هر غم کې الله به د ملګری په هر ځای کې به الله یو لار جوړوي د لپاره چې دی د دې غم نه وځي دی د دې مصیبت نه وځي دی د دې تکلیف نه وځي دا معنی شو د دې نه مخکې چې دا حدیث و یو حدیث یې راوړی په دې باب کې دا خبره یاده که په الله باندې توکل کول او الله ته ځان سپارل او په الله باندې ځان سپارل دا زموږ د ټولو لاره ده د خوشحالۍ طرف ته که څوک هم په دنیا کې خوشحالي غواړي او د چین او د سکون ژوند غواړي نو ځان دې وسپاري الله ته او خپل کارونه دې الله ته حواله کړي همدغه معنی ده د توکل سپیکر یې بند دي همدغه معنی ده د توکل چې ته رښتینی اعتماد وکړې د زړه نه په الله باندې رښتینی اعتماد د زړه نه په چا باندې په الله باندې که ته ځان ته څه فایده رسول غواړې او که ځان د نقصان نه بچ کول غواړې خو چې په دې ټولو خبرو کې ستا په الله باندې رښتینی اعتماد وي د زړه د کومې نه یو خو د خولې خبرې زه د خولې خبره نه کوم لکه دا د هر سړي په خوله باندې په ژبه باندې ده بس په الله به شي نو بس الله باندې م ځان سپارلی بس یې الله ته م خبره حواله کړې دې نه د بعضو خلکو تکیه کلام ته جوړ شوی هسې په خوله باندې وایي نور چې حقیقت ته وګورو نو مکمل اعتماد یې په ریال باندې دی مکمل اعتماد والعیاذ بالله هغه په ډالر باندې دی مکمل اعتماد هغه په ویزه باندې دی مکمل اعتماد په پلانی خان صاحب په پلانی ملک صاحب په پلانی ډاکټر صاحب په پلانی حکیم صاحب مکمل اعتماد هلته دی او په خوله ده یاره بس الله به یې کوي نه ستا خو اعتماد په الله باندې صرف د ژبې پورې دی ته د زړه نه په الله باندې اعتماد کړی چې الله به زما دا کار وکړي ډېر لږ خلک وایي او دا زه حقیقت بیانوم که څوک پرې خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي دا حقیقت دی چې د ډېرو خلکو اعتماد په الله باندې هغه صرف په ژبه باندې دی بس یعنې ویې ګورې یو سړي ته دا ووایه چې ستا مثال کې ګاډی چلی او هغه ګاډی وسوځېدو یا وجنګېدو ټول تباه شو بیا د خبرو ته ګوره الله نو دا به زه خورم څه او دا به زه ژوند څنګه تېروم او دا خو زما دوکان لاړ او دا خو زما زوی مړ شو چې ما له پیسې ګټلې وریځه کې راوړو او دا خو داسې وي او دا خو داسې وشي نو تپوس دې وکړه وایه څه شوې هغه خبرې چې تا وایي چې زما په الله باندې اعتماد دی دا ګاډی چې تاله چا درکړی و دا بچی چې تاله چا درکړی و دا طاقت د پیسو د ګټلو چې تاله چا درکړی و دا هر څه چې تاله چا درکړي و هغه رب خوشتي که نه اگر که هغه سبب ختم شو هغه رب خوشتي که نه کوم رب چې تاله هغه سبب جوړ کړی و هغه رب خوشتي که نه نو ستا څنګه بیا دا غلطی خبری او د کمزوری عقیدی خبری ستا د خولې نه راوځي دا دلیل دی په دې باندې وایي چې ستا اعتماد په الله باندې هغه کمزوری یقین ته ضرورت دی دا خبره په یقین سره کوم چې یقین ته ضرورت دی په الله باندې هر سړی وایي زه په الله یقین کوم زه دغه نه یم زه یم صدق اعتماد القلب د زړه نه په الله باندې مضبوط یقین کول د زړه نه دې ته توکل وایي چې ما ځان سپارلی دی الله ته ما خپل کارونه سپارلی دي الله ته د زړه نه دې ته توکل وایي خو بعضو علما وایي تعریف کړی ډېر ناشنا اوس دې ته ګوره توکل
باندې به ښه پوه شي وی خپل زړه د الله مخې ته یې ښوده خپل ټول زړه راغسته د الله مخې ته یې ښوده لکه څنګه چې مړی پروت وي د هغه چا مخې ته څوک چې لامبوي مړی چې پروت وي د چا مخې څوک چې لامبوي نو څه یې بکي څه چلي بس دقه جواب ده بارک الله فیک دا مړی دا څوک چې لامبوي چې دی کم طرف ته اړوي کم طرف ته یې نه اړوي څه ورسره کوي څه ورسره نه کوي مړی هېڅ نشي کولی ته د خپل زړه رواله د الله مخې ته یې کښېږدې چې الله څه کوي وایي دې کې خیر دی الله به زما دپاره ښه لار لټوي الله به زما دپاره ښه طریقه جوړوي الله به زما په تقدیر کې هغه څه لیکلي چې همیشه به ما ته فایده رارسوي دې ته وایي اعتماد په الله باندې په هره وړه وړه خبره کې ستا دپاره خیر دی په هر مصیبت کې د وړوکي مصیبت نه واله غټه پورې په تا ستا دپاره په هغې کې خیر دی نو په الله باندې توکل امام بخاري دا باب راوړی ښه که زه را سوال وکړم چې د توکل د زړه د نرمېدو سره څه کار دی نو څه او پوه شو چې د بارک الله فیک دا کوشش دی ښه د جواب ورکولو چې یو سړی چې په الله باندې اعتماد کوي یو سړی چې په الله باندې اعتماد کوي د زړه نه او الله ته خپل هر څه سپاري دا سړی دی به الله پیژني که نه پیژني پیژني ځکه خو به دا مضبوط یقین دی که او د چا په زړه کې چې د الله معرفت یي او د رب العالمین سره رابطه یي د هغه زړه نرمېږي سخي سخي که نه نرمي دا زه منم نه چې د یو سړي د زړه سخي او غافل او دی په الله باندې دی په الله باندې په صحیح معنو سره توکل وکړي دا زه نه منم څه درجې پوره جدا خبره زه هغه اعتماد بیانوم چې اعتماد په الله باندې د زړه د کومې نه دا کیدی نه شي چې زړه دې غافل او زړه دې سخي او زړه دې د الله د دین او د قرآن او د حدیث نه غافل او د دیندارۍ نه لرې او یو سړی دی زړه یې نرم دی خپل رب پیژني قرآن پیژني حدیث پیژني د ده او د ده په توکل کې ځمکه او اسمان فرق وي د ده او د هغه په توکل کې د ځمکې او د اسمان فرق وي دا فرق که ته معلومول غواړې لاړ شه د یو سړي لاسنیوي له چې دینداری لاړ شه د یو سړي لاسنیوي له چې بېدینه وي دواړه مسلمانان دي دي که نه دي که نه یو به کافر دی مسلمانان دي هر یو دا وایي زما اعتماد په چا باندې دی په الله باندې دی او هر یو دا وایي چې الله څه کوي هغه ښه کوي دا خو هر چا په خوله ده خو ته به فرق د دې دواړو په مصیبتونو کې ویني چې دغه دینداره به لږ وخت وروسته ووایي به د الله شکر دی او څه وخت وروسته د الله شکر دی په دې کې خیر بس د الله فیصلې دي موږ پرې راضي یو چې الله راضي دی موږ پرې راضي یو الله دې زموږ نه راضي شي دا خبرې به زه نه اوري نه به جزفزئ نه به چغي نه به چوغاري نه به د جاهلیت خبرې نه به د جاهلیت رسمونه او رواجونه بل طرف ته چې هغه مسلمان دی خو دینداره نه دی په دین کې کمزوری د ده په دې غم کې د جاهلیت خبرې به اوري هله وي د ده نه بعد به موږ څه کوو ګوره دا اعتماد کې کمزورتیا ده لکه ما ووایي که دا خبره دې لپاره بیانوم چې په خوله باندې هر سړی زما په الله اعتماد اوس دې ووایي چې د ده نه بعد به موږ څه کوو د ده مکمل اعتماد دی په الله باندې دا کمزوری ځکه چې د ده نه بعد به موږ څه کوو نو سوال دا دی ته چې څوک یادوي چې د ده نه بعد به موږ څه کوو دی چا ساتو دی چا ساتو چې ته دا وایي چې د ده نه بعد به زه څه کوو ښه د دې سړي په دې غم کې به
ته د جاهلیت کارونه م وینې ځان وهل ګریوان شلول ویښته ویسته د سر چغې چغاري ویر ماتم دا ټولې خبرې به پکې وینې فرق د هغه کې دا دی چې هغه سړی د زړه د کومې نه په الله باندې یقین ساتي او په الله باندې اعتماد دی رښتینی اعتماد او دا بل کمزوری دی په خپله خبره کې دا دویم کمزوری دی نو توکل دی ته وایي چې ته خپل هر څه راولې او الله ته وسپاري چې بس الله به زما کارسازي الله به زما دا کار زما دپاره روان کړي الله به دا لار ماته اسانوي الله به دا کار کوي الله به دا کار کوي الله به دا کار کوي ته ګوره چې الله یې کوي که نه یې کوي توکل خو ډېره تفصیلي موضوع ده زه تفصیل له نه ځم خو هسې قرآن کې ځای په ځای الله سبحانه وتعالی توکل خبره کړې ده یو ځای کې الله وایي که تاسو مؤمنان یې که نه نو په هغه الله باندې به ځان سپارئ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الله وی که تاسو رښتیني مؤمنان یې که نه نو هغه الله باندې به ځان سپارئ او هغه ته به ځان سپارئ او هر څه به هغه ته حواله کوئ الله خپل پیغمبر ته وی فاعبده وتوکل علیه دا هغه الله بندګي کوه او ځان ورته وسپاره ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله وی څوک چې ځان وسپاري الله ته خپل کارونه الله ته وسپاري الله د دپاره کافي دی او الله پوره دی او د چا دپاره چې الله کافي شي سم خیال کار کې به څه نقصان پاتې شي ته چې د شپې سبا له ستا په مثال کې په محکمه کې کیس دی د شپې ته د یو غټ وکیل سره ملاو شو چې هغه سم مشهور وکیل دی او کیسونه ګټي که په هره طریقې کیسونه ګټلي او واسطې هم ډېرې دي او منډې هم ډېرې دي او تعلیم هم ډېر دی ته چې کله هغه له خپل فایل ورکړي که نه پوره د شپې نو ډېر په ارام خوب کې حالانکې سبا کیس دی ولې په ارام خوب کې ځکه چې ته وایي سړی تکړه دی کیس به ګټي اوس هم خیال دی چې یو سړی خپل فایل الله ته حواله کړي الله به نه کامیابوي چې یو سړی خپل کار خپله مسله خپله خبره هغه عرش والا ته حواله کړي دی به مطمئن خوب نه کوي دا دینداره خلک ګورې خوشحاله تاسو هسې نظر وچولئ کوم سړی چې دینداره دی همیشه خوشحاله الحمدلله الحمدلله ښکلی ژوند دی او ښایسته ژوند دی غریب به وي بیمار به وي د بچو مسله به یې وي نورې مسلې به یې وي ډېرې خبرې وي بیا هم دی خوشحاله وجه دا دی چې دی مطمئن چې ما خپل کار چا ته حواله کړی دی الله ته او الله ته چې کار حواله شي نو هغه نه ګډوډ کېږي فهو حسبه لکه څنګه چې الله وی قرآن کې د خپل ځان مبارک کې بالغ امره الله خپل کار او چې یو کار ذمهواري والی یا یو کار کوي نو لازم یې سر ته رسوي الله چې یو کار کوي نو څه ته رسوي سر ته رسوي ومن يتوكل على الله فهو حسب وعلى الله فليتوكل المؤمنون مؤمنان دي ځان وسپاري په چا باندې په الله باندې الله د جنتیانو صفت ذکر کړی ګوره د جنتیانو قرآن کې الله د جنتیانو نعمتونه ذکر کړي دي بیا یې د هغه جنتیانو صفات ذکر کړي چې دوی ولې جنت ته تللي دوی څه کارونه کول الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون دا هغه خلک دي چې دنیا کې صبر کړی او ځان یې سپارلی و الله ته که ته دا غواړې چې الله تا سره محبت وکړي ان الله يحب المتوکلین الله مینه کوي د هغه خلکو سره چې څوک ځان سپاري چا ته ځان سپاري الله ته الله د دغه خلکو سره محبت کوي
یو آیت ډېر ناشنا آیت د انسان ایمان ورسره ډېر زیات شي الله پیغمبر ته ووایي ځان وسپاره چا ته وتوکل علی الحی الذي لا يموت ځان وسپاره هغه رب ته چې هغه ژوندی دی مرګ پرې نه راځي دا څومره جوړ آیت دی ته که دا وایې چې زما د باچا صاحب سره ملګرتیا ده باچا صاحب هم مري دا وزیر اعظم دی مري دا صدر دی مري دا تاندار دی مري دا پوجي دی مري دا خان صاحب دا به مړ کېږي دا ملک صاحب دی به مړ کېږي دا ډاکټر دی به ختمېږي دا انجینیر دی به ځي دنیا نه په دې ټولو باندې به مرګ راځي په دې ټولو بیماریانې راځي په دې ټولو باندې خوب راځي دا ټول ستړي کېږي دا ټولو نه یېرېږي نو بیا هغه رب سره رابطه جوړه که وتوکل علی الحی الذي لا يموت هغه الله ته خپل کارونه وسپارئ چې هغه باندې مرګ نه راځي دا یېره به دې نه وي اوس هسې یو مثال درته ذکر کړم خبره به ډېره ښکلې واضح شي یو سړی دی غریب دی او یو مالدار سړی دی هغه دا خبره کړې ده چې زه به د ده کفالت والم ښه سړی دی دینداره سړی دی مالداره دی او دی ووایي چې د دې غریب چې څومره خرچه ده هره میاشت به زه ورکوم ښه د دې غریب پوره اعتماد په الله باندې نشته یعنې کمزوری دی داسې به ووایي چې کمزوری دی نو د ده په زړه په دې ګوټ کې دا خبره پرته ده یو ځای کې که دا سړی مړ شي نو بیا به څه کېږي دا خبره به لازم د زړه کې ګوټ کې پرته وي که دا مالداره سړی مړ شي نو بیا به زما کفالت څوک کوي ګوره دا مالداره مړ کېږي ځکه د په زړه کې دا خبره ده دا دینداره سړی دا صدقې چې کوي دا کفالت چې کوي د غریبانانو دی مړ کېږي ځکه دا غریب لږ په یېره کې دی نو بیا راشه واوره وتوکل علی الحی الذي لا يموت ځان وسپاره هغه رب ته خپل کارونه وسپاره هغه رب ته چې دغه مالداره له طاقت ورکړی دی چې تا سره مرسته کوي چې کله په دغه رب د اعتماد و دې غریب ته وایه دا یو چې مړ شو دا ته له چا مسخر کړی الله په الله اعتماد ساته دا یو ختم شو بل دله پیدا کوي الله به بله لار راوباسي ته ولې وایه ګډوډ شو ګډوډ دی په دې شو چې د اعتماد په الله باندې کمزوره او ګوره مخلوق ته وی کېدی شي مړ شي بیا به زه څه کوم او کېدی شي غریب شي بیا به زه څه کوم نه نه هغه رب باندې هر څه وسپاره او هغه ته حواله کړه هېڅ هم نه کېږي ګوره الله څه وایي په بل ځای کې وتوکل علی العزیز الرحیم او ځان وسپاره زورور او مهربان ذات ته ولې الله دا دوه نومونه وویل العزیز الرحیم مهربان او زورور تا ته دا وایي ګوره وی ای زما بنده الله وایي که ما ته دې خپل هر څه حواله کړو که نه او په ما دې ځان وسپارو نو زه ګوره زورور یم هر یو کار دله کولی شم او زه ګوره مهربان یم داسې څه به نه کوم چې تا له به نقصان درکوي که الله ته دې ځان حواله کړو نو الله زورور دی داسې زور نشته چې د الله د زور مخې ته ودرېږي او دا کم زور چې په دنیا کې د چا سره دی دا زور هم هغه زورور ذات ورکړی الله وایي ما ته ځان وسپاره نو بیا به دې په خبرو کې مسلو کې ګرانه مسله نه وي اوس مخلوق پسې چې لاړ شي بعض مسلې اسانې دي او بعض څه دي ګرانې دي ته یو کس پسې ورشي یو اداره کې د ملګری او خپله مسله ورته بیان کړي زما دوه مسلې دي یو دا دی یو دا هغوی دا یو بدله وکړم خو دا بله موږ ته لږه ګرانه ده دغه زموږ د وس نه بهر ده رب العالمین هغه رب دی چې داسې مسله نشته چې د هغه د طاقت نه بهر ده داسې مسله نشته چې هغه رب پرې قادر نه دی بل دا چې مهربانه دی یو کار ته غواړي خو تا ته دا پته نشته چې په دې کې زما نقصان دی هغه مهربانه یا ته پته چې په دې کې نقصان دی هغه کار دله نه کوي لکه موږ ته خو دا پته نشته چې مستقبل کې کم شی موږ له
نقصان راکړي. اوس یو سړی دی دا وایي یا الله ما سم مالداره کا. دا دعا خو د ډېرو خلکو په خوله ده. یو غټه بنګله، ډېرې ښځې، ښکلی موټر، یا الله سم مالداره کا. خو هغه رب ته پته دی چې دی مالداره شي بیا بېدینه کېږي، مال وله نه ورکوي. اوس وګوره ته نه پوه، په ځان ته نه پوه. یو شر تا ته پکې خیر ښکاري، خو هغه خیر چې تا ته ښکاري هغه خیر دی، بلکې شر تا ته پروت دی. نو هغه الله مهربانو بادشاه دی، هغه الله حکیم دی، په خپل کارونو کې په هر کار کې حکمت دی. نو هغه کار هغه مال دله نه ورکوي. یو سړی د بچي نشته، په مخه دا وایي الله بچي راکړه، او الله ته پته لري چې که زه دله بچي ورکړم د ده په بچو کې خیر نشته. د ده بچي که زه وله ورکړم نو دی به ډېر وزورېږي، دی به ډېر ستړی شي، هغه بچي وله الله نه ورکوي. ګوره الله بې پوه ده، خو دی خو پې نه پوه. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله د قرآن په بل ځای کې وایي وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ځان وسپاره الله ته، الله پوره دی چې ستا کارساز شي او ستا وکیل شي. چې الله ستا کارساز شو او ستا کار برابروي نو بس ته الله پوره دی. ځکه چې هغه په هر څه باندې پوهه دی. چې په هر څه باندې پوهه دی او په هر څه باندې قادر دی. الله وایي قرآن په یو ځای کې دا خبره کوي، الله وایي چې زه د خپل مخلوق ډېر ښه پېژنم، دا هر څه زه ښه پېژنم. نو بیا وایي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هغه رب یې څنګه نه پېژني؟ الله وایي کوم رب چې پیدا کړي دی هغه ښه پوه دی. ألا يعلم من خلق، اچھا چې پیدا کړي دی ولې هغه به ته نه خبر سي. وهو اللطيف، الله وایي زه ډېر باریک شیزونه الله وایي زه وینمه. او دغه شان مهربانه دی، الخبیر پوهه دی. قرآن بل ځای کې الله وایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. تاسو غریبانان یې الله ته، او الله څه دی؟ غني دی، بې پروا دی. نو پکار دا دی چې دا فقیر، دا غریب، دا محتاج، دا کمزورې ځان وسپاري هغه غني ته، ځان وسپاري هغه زورور ته، ځان وسپاري هغه طاقتور ته، ځان وسپاري هغه عزتمند ذات ته. چې موږ ټول غریبان فقیران د الله په مخ کې. توکل باره کې نور هم ډېر ایتونه، خو په دې باندې به اکتفا وکړم. د یو څو ایتونه ما ذکر کړو دې دپاره چې تاسو ته توکل اهمیت معلوم شي، چې الله قرآن کې ځای په ځای توکل خبر کړه، حدیثونه تیم ډک دي. خو دلته یو فایده راته ذکر کړمه. د توکل سره به اسباب لټې، دا طریقه موږ ته شریعت ښوولې ده، او اسبابو باندې عمل دا د توکل، یعنی توکل سره څه ټکراو نه خوري. څنګه لکه ستا اعتماد دی چې رزق تاله څوک درکوي؟ الله درکوي، خو اسباب به لټې، اسباب به لټې. بچې تاله الله درکوي، خو ته به اسباب لټې. او داسې بیا زه نورې ډېرې خبرې دي. هسې یو دلیل دوه به ته پې ذکر کړم. الله وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. الله وایي د کافرانو د مقابلې دپاره د خپل طاقت ښه ډېر کوي. د کافرانو سره مقابلې دپاره خپل طاقت څه کوي؟ ډېر کوي. په جنګ کې فتح څوک ورکوي؟ الله ورکوي مؤمنانو ته. بیا ورته هم وایي خپل طاقت څه کوي؟ ډېر کوي. صحیح دی چې مؤمنانو ستاسو اعتماد په الله باندې دی، خو اسباب ولټوئ. الله به درسره مرسته کوي، خو تاسو اسباب ولټوئ. اسباب څه دي؟ چې خپل طاقت جوړ کوي. الله وی سورة الجمعه کې د جمعې منځب مسایلو کې الله دا خبره کړې ده. فاذا قضیت الصلاه، کله چې لمونځ ختم شي د منځه نه مخکې الله وی، یعنی کله چې اذان وشي د جمعې نو بیا اغوستل خرڅول څه دي؟
منع دي. خو چې کله دا مونځ وشو فانتشروا فی الارض نو بیا په ځمکې کې خواره شئ وابتغوا من فضل الله او د الله رزق چې کم تاسو له درکوي هغه ولټوئ. به هېڅ خبره ده که د مانځه نه به څوک ځي مزدوري کوي او ځان له رزق لټوي نو څه حرج پکې شته نشته. اوس وګوره رزق موږ له څوک راکوي الله راکوي خو وایي تاسو خواره شئ په ځمکه کې. دا خورېده څه دي اسباب دي که دا خلک خواره شوي دي یو ځای ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي نور د دې چې مسلمان دی مؤمن دی د هغه د عقیده ده چې رزق ورکوونکی هغه الله دی خو د اسباب لټول دي. د عیسی علیه السلام مور مریم هغې له چې کله الله دا بچی ورکو بغیر پلار نه عیسی علیه السلام او هغه د قوم نه ډډې ته شوې وه یو طرف ته وه هلته بیا هغې ته دا امر وشو د الله د طرف نه وهزي الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیه. اخو لرې وه د قوم نه خوراک څښاک ورسره هم نو د الله د طرف نه ورته دا وویلی شو چې ته د دې کجوري د ونې د ویښ وخوځوه د کجوري د ونې د ویښ وخوځوه نو په تا باندې به تازه کجوري راولیږي هغه بیا خوره. نو سوال دا دی د کجوري د ونې ویښ څوک خوځولی شي نشي او بیا ښځه یې خوځولی شي نشي. دا کجوري الله بغیر د دې خبرې نه دي له ورکولي که نه ورکولي ورکولي ولې ورته وایي چې ته دا ونه وخوځوه سبب ولټوه تربیت ولکې الله په دې خبره باندې. زه ته هسې لاس خو کښېږده په ونه که نه به څه خوځولي خو ته خو لاس کښېږده که نه په ونه باندې کجوري راولېږي یو سبب خو ولټوه که نه. ګوره الله خپل پیغمبر ته په قرآن کې وایي فإن حسبک الله ای پیغمبر ستا دپاره څوک کافي دی الله کافي. دا خبره الله خپل پیغمبر ته کړې ده چې ستا دپاره زه کافي یم ستا به زه حفاظت کومه تا به زه د خلکو نه بچ ساتمه والله یعصمک من الناس زه دې ساتم بچ د خلکو نه. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وتو د هجرت دپاره په غار کې 3 ورځې پټ شوی که نه پټ شوی لاره باندې چې به سفر کوو دا لارې به بدلولې را بدلولې که نه حالانکې الله ورته ویلو چې تا به زه ساتمه نو بیا ولې دا کار کوو دا اسباب دي. ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل رب یقین نه اوس ښه پوره یقین داسې یقین چې داسې یقین د چا نه و بیا هم دا کارونه کړي دي ته اسباب جوړول نو اسباب خو به لټې که نه سره د دې چې په الله باندې به مضبوط توکل کوي یقین اعتماد په الله باندې. 3 قسمه خلک دي ګوره یو هغه دي وایي جي موږ صرف په الله باندې اعتماد کړی دی او اسبابو ته ضرورت نشته دوی په غلطه دي که په صحیح دي په غلطه دي. لکه کس چې راغی مسیح نبوي سره اوښ ودرو او وایي ما الله ته سپارلی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه ووایي ویې تړوي بیا توکل وکړه په الله ویې تړوي. اوس د موټر د روډ په دې منځ کې ودرې سټارټ چابي دې پکې ایښودې ور کولاو دی ما په الله باندې توکل کړی بنې که سیټ ته یې ودروه شیشه وله اوچته که لاک واړوه چابي جیب ته واچوه کور ته راځه الله ته یې وسپاره اسباب خو جوړ کړه که نه. دویم قسم خلک هغه دي چې هغوی والعیاذ بالله اسباب یو قسمه شریک کړي د الله سره هغه خلک دي چې الله ته بلکل یېر دی او صرف دغه اسباب مني نو هغه دا وایي که دا اسباب نه وي نو زه به نه وي که اسباب نه وي رزق به نه وي که اسباب نه وي بچي به نه وي. دا خلک ګمراه دي او داسې به درته ډېرې میلاو شي چې الله ته یېر دی صرف اسباب. سعودي عرب کې مزدوري کوي نو رزق شتي که بچی رزق شتی که دکانی رزق به میلاوي که ګاډی رزق به میلاوي دا هر څه ته یېر دي چې دا دغه تاله چا درکړي.
دریم قسم خلق چې کم په حق دي قرآن او حدیث باندې پوه دي هغوی دا وایي وی زمونږ یقین او اعتماد هغه صرف په الله باندې دی ها د هغې سره هغوی اسباب لټوي خو دا عقیدې چې دا اسباب جوړونکی هم الله دی نو خبره ټوله چا ته واپس شوه الله ته واپس شوه لکه اوس ته لیږې دکان ته روان یې مزدورۍ له یو کس ته وایي چېرته ځې ته یې مزدورۍ له زه رزق ګټم هغه له ته وایي ښه په الله دې توکل نشتی په الله دې یقین نشتی چې دکان ته روان یې ته ورته جواب کې دا ووایې دا دکان هم دغه رب را کړی دا لار هم که الله ماته جوړه کړې رزق د ګټلو دپاره نو خبره ټوله واپس شوه الله ته او دا دې ورسره زړه کي دا دکان او د دې په شان چې 1,00,000 دکانونه نور شي که نه او ټول ختم شي الله بیا هم ماله رزق راکوي دا به دې ورسره عقیده وي ځکه چې دا اسباب هم هغه الله جوړ کړي دي یو سبب نه بل هغه نه بل او هغه نه بل یو دروازه بندېږي بله به کولاوي ويرزقه من حيث لا يحتسب د دې ځینې به د الله رزق درکوي چې ستا په ګمان کې به نه راځي خو زمونږ یقینونه کمزوري شوي دي توکل کمزوری شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه یو حدیث کې امام احمد راوړی امام ترمذي امام نسائی امام ابن ماجه یې ټول راوړی وایي لو انکم تتوکلون علی الله حق توکلې پیغمبر وایي که چېرته تاسو الله ته ځان داسې سپارلی وی لکه څنګه چې پکار ده لکه څنګه چې پکار ده ما تاسو ته ووایي په اوله کې درس په اوله کې بیان په اوله کې چې ډېر خلک وایي بلکې ټول به دا وایي چې موږ ځان سپارلی چا ته الله ته خو پیغمبر وایي حق توکله ځان الله ته داسې سپارل لکه څنګه چې د سپارلو حق دی هغه حق ادا کړي لرزقکم کما یرزق الطیر نو تاسو له به یې داسې رزق درکولی لکه دې مارغانو له چې ورکوي تغدو خماصا وتروح بطانا سهار چې د خپلې جارې نه پاسي نو خېټه خالي ماښام چې راځي خېټه ډکه دا کوترې کومې کمپنۍ کې دي ګوره صرف یو انسان دی چې دې دا منډې ډېرې وایي په هر څه پسې او ته به وایي چې بس دې د لوږې نه مړ شو د نورو مخلوقاتو ټولو ته سوچ وکړه ټولو ته سوچ وکړه بله ورځ دې هفته کې مې 2-3 ورځې مخکې سهار داسې 9:30 بجې وې زه په یو طرف باندې تېرېدم پیاده هغه ځای داسې شړ میدان و او سمه ګرمي وه او یو سړی لګیا دی ټپکې راوړي دي او هغه ډکوي او وچې ډوډۍ راوړي دي او وریجې او غنم او یو شی دا دې کوترو ته وراچوي په دې غرمو کې لګیا دی ګوره الله چې چاله توفیق ورکړي د نیک عمل هغې په هره طریقه کې نو ښه او دا کوترو ته هم دغه ځای معلوم دی چې دا سړی کله راغی نو کوترې ټولې سیټ ته شوې بلکل اخوا او دی لګیا دا کار کوي چې دا هر څه وکړي لاړ هغوی بیا راوي دا رزق دوی له څوک ورکوي دا سړی چا مسخر کړی چې دی دلته راځي په دې ګرمۍ کې دوی ته اوبه وراچوي دوی ته خوراک ږدي دوی ته دانې ږدي دا ستا په دې کور کې چې غوا ده یا میخه ده یا بیزې ګړي دي دوی څه کار کوي څه مزدوري کوي ته ول الله مسخر کړی ته ول راوړي دغه یو انسان دی چې بس دی غریب ډېر ګډوډ شوی او ځکه یو روایت کې داسې راځي د سلیمان علیه السلام باره کې هغه به د دې ځناورو سره هم خبرې کولې الله د هغوی په ژبه پوه کړی یو ځناور د اوبو هغه به د دې اوبو نه وچې ته راوتو څه به یې راغستو خوله کې او بیا به تو وایي چې راووتو هغه ودرېدو تپوس یې ته وکړو چې زه د ډېر وخت نه تاییدم ته بار بار د دې اوبو نه راوځي دی وچې ته او بیا ځې راوځي او بیا ځې حالانکې ته خو د دې اوبو یې نو د دې څه وجه ده څه چل دی هغه ورته ویې سلیمان علیه السلام ته یې وی دې اوبو ته یو داسې ځناور ولیدلی دی چې هغه د وچې دی هغه د وچې دی
خو د اوبو کې پسو شوی دی راوتی نه شي او ژوند یې پاتې دی نو الله دا ډیوټي ما ته وله کړې ده چې زه وله رزق وړم ځکه چې ژوند یې پاتې دی د دغه ځناور له ژوند پاتې دی په اوبو کې نو چې څو پورې ژوند شتي نو دا ډیوټي ما ته چا وله کړې ده الله چې دله ته دا خوراک وړه په اوبو کې دننه مئی ته خوراک میلاویږي او ځناور ته میلاویږي د اسمان او د ځمکې په منځ کې مرغۍ ته په هوا چې ګرځي هغوی ته رزق میلاویږي او ما او تا ځان داسې مړ کړو چې بس که لوږه ده په موږ راغلې ده نو په الله باندې ځان وسپارئ داسې پراخه رزق به درله درکړي چې ته به ورته حیران شي زه به تاسو ته یو فایده ذکر کړم دا خبرې زما نه ډېرې اوږدې شوې که نه کې ما وي زه به دا باب ختموم بیا به بل شروع کوم خو دا درته یو فایده ذکر کومه او که دا فایده یوازې تاسو ځان سره ویوړه نو ژوند به ټول خوشحاله انشاءالله عامر بن قیس رحمه الله هغه به دا خبره کوله وي 3 ایتونه دي په قرآن کې 3 ایتونه په قرآن کې دي چې کله زه دا ایتونه ولولم نو دا ایتونه زما دپاره کافي دي د دې ټولو مخلوقاتو نه مطلب دا دی چې دا ایتونه ولولم نو زړه ته مې سکون او راحت میلو شي او په الله مې یقین او اعتماد پیدا شي او د مخلوق نه بیزاره شم 3 ایتونه دي 3 ایتونه یو دا دی ګوره د ایتونو ته غوږ کېږده هغوی به په قرآن کې سوچ کوو دا زموږ په شان قرآنونه به هغوی نه وي چې سړی قرآن ولې اخبار په شان وي ورته ګوري او پاڼه اړوي او بیا ښکل کړي او بری کېږي قرآن باندې مونږ پوهېږو نو څه به ترې فایدې راوباسو اولنی آیت دا دی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ کچرته الله در ورسوي تا ته څه نقصان نو نشي لرې کولی دا نقصان مګر هغه الله او که الله ستا دپاره د خیر اراده وکړي نو داسې څوک نشته چې دغه خیر تا نه بند کړي د ایتونو ته صرف ګوره بس دا اولنی آیت مطمئن اوسه چې الله څه درکوي څوک یې نشي بندولی او چې الله د باندې تکلیف راوستو نو څوک یې د هغه نه علاوه نشي لرې کولی نو رابطه هم د هغه سره ساته د عامر بن قیس چې وایي زما د مخلوق نه یعنې ځان ته بیزاره کم د دې خبرو د لاسه هغه بیزاره چې مخلوق په لاس کې څه شتي نه مخلوق زما نه مصیبت نشي لرې کولی او مخلوق مال نقصان هم نشي راکولی چې څو پورې الله نه یې غوښتلی اولنی آیت دویم آیت هغه دا وي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وده آیت دویم دا آیت دی الله وی زه چې د چا دپاره رحمت غواړم او رحمت پرې راورومه نو داسې څوک نشته چې زما دا رحمت د دې بنده نه بند کړي داسې طاقت ته چا نشته او وی چې د چا نه خپل رحمت بند کړمه نو داسې زورور څوک نشته چې زما دا رحمت په دغه بنده بیا رانازل کړي مخلوق په لاس کې څه دي هېڅوک نشته ښه درېیم آیت واوره وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله وی په دې ځمکه باندې هر زنده سری دا به زنده سری ته یعنی هر څوک چې په دې ځمکه باندې دی که انسان دی که حیوان هر څوک چې د دې ټولو رزق په الله باندې دی ویعلم مستقرها ومستودعها الله وی د هر مخلوق
د اوسېدو ځای راته معلوم دی چې دی ژوندی نو کوم ځای کې به وي کوم ځای کې به نه وي او په کوم ځای کې به مري په کوم ځای کې به ښخېږي الله وایي دا راته پته ده کل فی کتاب مبین الله وایي دا ټولې خبرې په یو کې ښکاره کتاب کې لیکلی شوي دي نو عامر ابن قیس وایي چې ټولې خبرې په ښکاره کتاب کې لیکلی شوي دي نو غم داسې شي څه ناشنا درې ایتونه غوره کړي دي وایي دا درې ایتونه چې زه لولمه نو مخلوق نه ځان مې بیزاره کړی دی چې مخلوق به څه وکړي نقصان ماله نشي راکولی چې څو پورې الله نه یې غوښتلی فایده ماله نشي راکولی چې څو پورې الله نه یې غوښتلی رزق زما د الله په لاس کې دی هر څه الله په تقدیر کې لیکلی دي نو بیا مطمئن ژوند تېروه ښه په سکون ژوند تېروه امام بخاري په دې باب کې یو حدیث راوړی دی خو څه خوندور حدیث یې راوړی دی هغه حدیث یې دا راوړی دی حسین ابن عبدالرحمن وی زه د سعید ابن جبیر سره ناست وم هغه وی دا خبره وکړه چې ما د عبدالله ابن عباس نه دا خبره اورېدلې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی عبدالله ابن عباس وی پیغمبر دا وی يدخل الجنة من أمتي 70,000 زما د امت نبا او یا زر خلق جنت ننوزی بغیر حساب بغیر حساب تفصیلی حدیث دا حدیث کو امام بخاری راوړی امام مسلم راوړی نور کتابونو کې مشتي په نور روایتونو کې داسې تفصیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې ما ته وښوی شوه دا خبره یو پیغمبر به د قیامت په ورځ راشي لس کسان به ورسره وي په دې دومره دعوت کې به ورسره چې څومره خلکو خبره مني لس او بعض به راشي د هغه سره به سړی دوه سړي والنبي وليس معه احد او داسې هم ولیدو داسې راته وښوی شو چې یو پیغمبر به د قیامت په ورځ د الله مخې ته راشي او هېڅ څوک به ملګری نه وي په ټول امت کې هېچا یې ملګرتیا نه ده کړې نو بیا د اسمان په دې کنارو کې او په دې غاړو کې داسې ما ته وښوی شو چې یو امت دی خو سم غټ امت دی وایي زه خوشحاله شوم چې دا زما امت دی او ما ته وویلی شو چې دا د موسی علیه السلام امت دی موسی علیه السلام امت هم ډېر دی وی د هغې نه بعد امت وښوی شو زما هغه چې هغه ښه ډېر او په هغو کې 8000 کسان داسې وو چې هغه جنت ته بې حسابه ننوتو دغه حدیث تفصیل دی هم ما مختصر ذکر کو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ او دې حدیث کې اختصار شوی دغه صفات ذکر شوي دي او 8000 کسان دا څوک ته وي دا دي دا دي دا دي دا د کارونه نه کوي هغه نور روایتونو کې داسې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه او بیا چېرته لاړ کور ته لاړ کور دا اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعوت طریقه ده څومره ناشنا خبره وکړه او 8000 کسان زما د امت بغیر د حسابه او د عذابه به جنت ته ځي الله اکبر و پیغمبر ته پته دی چې دا خو څه ناشنا د دین پتنګان ناست دي دوی به زړه نه کېږي چې تپوس کېږي چې دا څوک دي خو بس په دغه ځای ورته خبره ودروله بیا لکه کله ناکله یو عالم درس کې دا خبرو کې وي دا مسله به پرېږدو را روانې هفتې ته نو چې کوم شوق یې د علم سره نو ده باندې دا هفته بیا نه تېرېږي چې دا به د دې مسلې څه جواب وي او دا به د شیخ صاحب څه وایي او دا به د مفتي صاحب څه وایي او کله به چې کتابونه ګوري کله د نورو علماو نه تپوس دا هغه سړي خبره زه کوم زه ګوره د هغه سړي خبره کوم چې په دین باندې مین یو خو عام خو داسې دي چې که یو عالم درس یو کالوم بند کېږي نه څه پروا یي نه هېڅ پروا نه یو کال خو دې نه دوه خو دې نه درې دي زما څه دي زه خپله مزدوري کوم رزق ګټم ځان له وایي څه کول غواړي خو چې کوم سړی په دین میني ده باندې دنې چې یو مسله ضایع کېږي نو زړه خوري سم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه او بیا لاړ او صحابه کرامو منځ کې باز شروع شو دا به څه وکړي دوی اوس خپله خبره کوي
هغه یو پکې دا ووي بعضو دا ووي چې دا به داسې خلک وي چې دوی به په اسلام کې پیدا شوي او شرک به د سره نه یې کړی بعضو ووي نه دا به خاص خلک الله پیدا کړي او بعضو سوي او بعضو سوي دومره اوچت خلک دي ګوره چې ځان ته نه ګوري یو دومره اوچت خلک دي نور ګوري چې دا به څه وکړي او دا خبره روانه ده او روانه ده او مباحثه اوږده شوه اکدم به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا راووت بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی د دوی دا خبرونه مجلس ته ورته اندازه ولګېدې چې اوس دوی دغه بحث کوي چې دا کسان څوک دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه دا ملګري به داسې په شوق کې پرېښودي لکه کله چې د خیبر غزا له لاړ موږ تفصیل بیان کړی سیرت کې نو د شپې دا وی سبا به زه جنډه هغه چاله ورکومه چې هغه سړی په الله مین دی د الله په رسول مین دی او الله او د الله رسول په دغه سړي مین دي اوس دا ګټه خبره ده لکه دا ګټه نه دی چې سړی الله او د الله په رسول مین دی دا خو ټول مین دي صحابه کرام خو زه ټول دا قربان خو دا ډېره ګټه دی چې الله او د الله رسول په دې سړي مین دي وی چې کله سحر شو او د جنډې ورکولو وخت راغی نو هر یو مخکې مخکې کېدو عمر بن خطاب وی پخپله وی ما په ژوند کې د مشرتیا ارمان چېرته نه دی کړی چې زه مشر شوی خو په دغه ورځ مې دا ارمان و چې دا جنډه ماته میلاو شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د صحابه کرامو ته وکتو نو هر یو سر کته به راکوو که ماته آواز وکړي ماته د ناشنا سړي نوم واخیست یا د سره بازي کې ونو وی علي بن ابي طالب چې شو یا رسول الله خو بیمار دلته پروت دی هغه راولي هماغه بیمار له جنډه ورکړه سترګې زخمي وي ګوره الله چې چاله څه ورکوي که نه هغه ایتونه چې کوم عامر بن قیس وایي چې درې ایتونه دي الله چې چاله څه ورکوي اوس د چا د یو صحابي په ګمان کې دا نه ده چې علي بن ابي طالب ته جنډه میلاویږي علي بن ابي طالب خو د دې خبرې نه بلکل څه دی بهر دی هغه بیمار دی ځکه چې د کافرانو منځ ته چې کوزېږي دی به بیماري سترګې کار نه کوي دی څنګه کوزېږي منځ ته چا دا وایي چې کیدای شي ابوبکر صدیق ته میلاو شي دا مشر دی چا عمر بن خطاب او چا څه او چا څه چې الله یې د چا په نصیب کې ولیږي که نه حق سړی راوغوښتو هغه ویل رسول الله زما سترګې ښه نه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې لاړې مبارکې د هغه په دې سترګو کې ولګولې او د هغه مخکې نه یې ښه کار شروع او بیا ولې جنډه ورکړه نو دا د پیغمبر طریقه وه اوس د شپې ملګرو ته دا وایي چې سبا به زه داسې کس له جنډه ورکوم دا شپې پې دقه شان تېره کړه چې دوی په شوق کې بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی که دا څوک دي دا اویا زره کسان نو وی واورئ جواب هم الذین لا یسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون درې صفات ذکر شوي دي او په بل حدیث کې ورسره راځي ولا یکتوون څلور ذکر شوي دي دا هغه خلک دي چې د چا نه دم نه غواړي یوه دویم ولا يتطيرون بدفعلي نه کوي دریمه داغ نه لګوي بدن باندې چې داغونه لګوي یا وسپنه ګرمه کړي یا بل څه شی ګرم کړي داغ لګوي پخوا دا ډېر وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب یې ځان سپارلی دی د حدیث امام بخاري دې ټکي دپاره راوړي اوس ګوره د دې حدیث که ډېر وضاحت غواړي دا ما د کتاب التوحید د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د کتاب شرح چې کولی کتاب التوحید په هغې کې ما د دې حدیث ښه پوره تفصیل کړی اوس وخت لږ دی 100 منټه دي لا یسترقون هغه خلک دي چې دم نه غواړي دم د چا نه غوښته ګناه نه ده خو غوره نه دي دم غوښته څه ته وایي چې چا ته دا وایي چې ما دم که دا کار غوره نه دی خو که چا وکړو ګناهګار دی که نه دی نه دی ګناهګار تاسو شک کې څوک چې چاته وایي ما دم که ګناهګار دی نه دی ګناهګار خو اوچت کار یې ونه کړو ښه دویم که څوک راشي او په تا باندې ځان نه دم واچوي لکه اوس ته دیره کې پروت دی کمره کې پروت دی بیمار یې ملګری د خوا راغی څنګه لکه پس یاره بیمار او هغه د باندې دم شروع د دم غوښتلی نه یې ده غوښتلی نو دا
په دغه کې نه راځي. دویم بدپالي نه کوي. بدپالي یعنی چې ته څه شي ته وګورې چې دې د لاسه به دا کېږي او دې د لاسه لکه په دې باندې خبرې توحید په کتاب کې شوي وي ښه تفصیلي وایي د فلاني دا مخې مې ولید هغه سپېره و ځکه اوس وایي دوکان ته ګراک نه راځي. اولنې وایي سحر کې چې د چا له قرض ورکړو دوکان کې نو ټوله ورځ ګډه وړې دا بدپالي ده. وایي زه روان وم یو ځای ته تور سپی مې مخې له راغی اوس نه ځم هلته. ولې؟ وایي تور سپی راغی مخې ته د کارغه په اواز باندې د ځان له عقیده ده سپی چې وغاپي نو وایي څه کېدو واله دي او داسې نورې خبرې. نو دا د دې خلکو شان نه دی ځکه چې هر څه د الله په لاس کې دي. د سپي غپا به صحیح د کارغه اواز به صحیح او د پلاني سپیر مخ به صحیح او قرض اخیسته به صحیح. هر څه چې الله لیکلي دي هغه به کېږي. دریم ولا یکتوون داغ نه لګوي د علاج دپاره. حالانکې داغ لګول ګناه نه ده. ثابت دي حدیثونه دا خبرې ثابتې دي چې داغ لګول ګناه نه ده خو ښه کار نه دی. وعلى ربهم يتوکلون خپل رب باندې ځان سپارلی. چې تاسو ته یو غټه فایده ذکر کړم دا درې کارونه چې دوی نه کوي دا هم د دې د لاسه نه کوي چې په خپل رب ځان سپارلی. لکه دا پکې بله فایده وایه د چا نه دم نه غواړي صحیح شو که نه بدفعلي نه کوي داغ نه لګوي او په خپل رب توکل کړی نو بل شانې که په خپل رب توکل کړی دی نو د چا نه دم نه غواړي بدفعلي نه کوي او داغ نه لګوي. دا فایده ټوله د څه د لاسه ده؟ توکل د لاسه چې ځان یې الله ته وسپارو د دې خبرونه الله وساتو. عقیده مضبوطه ده بنیاد مضبوط دی. بله دا فایده والا یو حدیث کې داسې راځي چې زما په امت کې به 70,000 او یا زره کسانی او 700,000 یعنی 200,000 ولاکه شو ولاکه. نو یو حدیث کې دی یو حدیث کې ولاکه تذکیره شوه. ښه یو حدیث کې داسې راځي د الله رحمت خو پراخه دی. امام ترمذي دا حدیث راوړی امام احمد هم راوړی مع كل 70,000 دا هرو زرو سره به اویا زره نوري یعنی اویا زره دي. ابتدایي عدد څو دی؟ اویا زره. په اویا زرو کې بیا د هرو زرو سره اویا زره نور دي. نو دې سره امید پیدا شي د انسان. ښه یو حدیث کې داسې هم راځي چې د هرو زرو سره اویا زره دي او بیا 3 چونګه خلک د الله د طرف نه دا به جنت ته ځي. 3 چونګه به د الله د طرف ته دي پکې. ښه بل حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی وایي چې کله ما ته دا خبره وشوه فاستزدتو ما خپل رب ته وایي چې یالله زیات که دا کسان لکه اویا زره خو لږ دي یالله زیات که فزادني مع كل 70,000 وی الله وایي چې زیات مې کړو د هرو زرو سره به اویا زره ځي. د هرو زرو سره به اویا زره ځي. بیا به وروسته تاسو حساب کوئ چې اویا زره دي او هر زر سره اویا زره شي دا څومره لوی مخلوق دی. دا به بې حسابه او بې عذابه جنت ته ځي. د دې د لاسه څه د لاسه چې الله باندې ځان سپارلی دی. اعتماد په الله باندې مضبوط اعتماد دی ځکه خو الله بې حسابه جنت ته بوځي ځکه خو الله بې عذابه جنت ته نه باسي. او دا یو فایده مې ذهن ته راغله هسې نونیت ابن القیم رحمه الله د امام ابن القیم هغه قصیده نونیه هغه موږ شرحه کړې وه جنت اوصاف د جنت د دروازو باره کې موږ خبره کړې وه چې د جنت څومره غټې دروازې دي. یو حدیث کې داسې راځي چې دا ولاکه کسان 700,000 یعنی 200,000 څو شي ولاکه شي که وی دوی چې جنت ته ننوځي نو ټول به یو ځای ننوځي اولنی او اخرنی به یو ځای ننوځي
نه څه مطلب شو فایده دې سره ووته د دروازې دومره غټې چې 7,00,000 کسان به په یو پیر ننوځي په یو ځای ننوځي دا نه چې هغه اولنی هغه مخکې دی بیا دویم دی بیا دریم دی بیا څلورم دی نه 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 اولنی او اخرنی دوی به بلکل یو ځای ننوځي د جنت دومره غټې دروازې او لویه بدبخته دی هغه انسان چې په دې غټه دروازه باندې د ننوتو قسمت نه وي دا لوی بدبخته دی چې رب العالمین دومره غټې دروازې پیدا کړي دي او په دې غټو دروازو کې د قسمت ونه شي نو الله دې پکې زموږ نصیب وکړي په دې به اکتفا وکړو دقه یو باب وویلی شو نن او باقي چې کوم حدیثونه دي په دې کتاب کې کتاب الرقاق کې خو ډېر درسونه او بابونه دي او انشاءالله که الله ژوند راکړو پوره کوو به الله سبحانه وتعالی دې زمونږ په زړونو کې په الله باندې پوخ اعتماد پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی زمونږ یقین په الله باندې زیات کړي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ایمانونه زیات کړي الله سبحانه وتعالی دې زمونږ زړونه نرم کړي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ په هغه خلکو کې شمار کړي چې هغوی به جنت ته بې حسابه او بې عذابه ننوځي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبب إن شاء الله هغه درسي چې ټولو ملګرو ته انتظار دی که دلته دي که بهر دي په مخه زموږ نه به دا تپوس کېدو د سیرت درس به کلی او کلی نو انشاءالله سبا به د سیرت درسي حجة الوداع باره کې به خبرې کېږي رخصتي حج الوداعي حج چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی هغه څنګه کړی د هغې نه بعد څه شي بیا کله وفات شوی او څنګه وفات شوی د خبرې په سیرت کې پاتې دي هغه به انشاءالله سبا کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ د خپل دین خادمان وګرځوي والله اعلم